د دنیا غټي کمپنیانې د نورو خلکو په پروډکټس باندې میلیونر شوي دي. امازون د نورو خلکو پروډکټ خرڅي پاغه باندې میلیونر شو. اوبر د نورو خلکو موټر استعمالي پاغه باندې میلیونر شو. ایر بی ان بی د نورو خلکو کورونه استعمالي پاغه باندې میلیونر شو. دورډش د نورو خلکو پخلنځي استعمالي پاغه باندې میلیونر شو. نو تاسو هم کولای شئ چې میلیونر شئ. د دې لپاره پکار دی چې تاسو یو کونکشن جوړ کړئ. د یو چا سره چې یو چیز وي او د یو چا چې دغه چیز پکاري د دې لپاره یو پول جوړ کړه او دا پول چې تاسو پیدا کو نو تاسو هم کولای شئ یو ستره غټه کمپنۍ جوړ کړئ او میلیونر شئ. او د دې لپاره تاسو پکار نه دی چې میلیونر اوسئ. تاسو کولای شئ د ډیر کم پیسو نه دا شروع کړئ. د نورو د معلوماتو لپاره چینل وسره فالو کړئ. ګټم پکې شته، تاوان هم پکې نشته. وسلام.